په زندان کې یو عجیبه قاعده وه. ټول بندیان د بوټونو اغوستلو لپاره اجازه نه لرله، خو ټولو ساتونکو ګرمونکي بوټونه په پښه کړي وه، او هغه کسان چې د برېښنا نه یې ځان ساته ځانګړي بوټونه به یې اغوستل. او حیرانونکې خبره دا وه چې هیڅ ساتونکي سره هیڅ وسله نه وه. کله چې بندیانو د دې خبرې په اړه فکر وکړ، نو یو ساتونکي له خپل جیب څخه یو ریموټ راوایست او یو تڼۍ یې کښېکښل. هماغه شېبه له ځمکې نه یو دردناکه خو غیر وژونکې برېښنا راغله. په دې زندان کې شاوخوا 15,000 بندیان وه، خو یوازې 500 ساتونکو د دې بندیانو ساتنه کوله، ځکه دا د برېښنا سیستم د ټولو بندیانو د کنټرول لپاره کافي و. کله چې نوي بندیان زندان ته راوستل کېدل، هغوی ته ځانګړې د بندیانو جامې ورکول کېدلې. دا زندان په اصل کې د یوې سترې فابریکې په څیر و چې ډېر خلک په دروغو تورونو راوستل شوي وو، او هلته به یې په زوره هره ورځ 10 ساعته کار پرې کاوه. په هر ورکشاپ کې یو ناظر موجود و چې د هر کار څارنه به یې کوله. ساتونکي یوازې هغه وخت ورکشاپ ته راتلل کله چې نوي بندي به راغلی، نور ټول وخت هغوی نه لیدل کېدل، ځکه هغوی باوري وه چې دا د برېښنا نظم به هیڅ چاته د تېښتې اجازه ورنه کړي. هره اونۍ د ورکشاپ د فعالیت جاج اخیستل کېده. څوک چې لومړی مقام به یې راوړ، هغه ته به انعام ورکول کېده، او نورو بندیانو به د برېښنا سزا ترلاسه کوله. د همدې ویرې له امله به هر چا سخت کار کاوه. نوي بندي ته به ویل کېده چې باید په 1 ساعت کې کار زده کړي، که نه نو ستونزه به پیدا شي. کله چې به کار ختم شو، بندیان به یوې وړې خونې ته استول کېده چې له 3 مترو به هم کوچنۍ وه، لکه د خوب یوه کوچنۍ خونه. خواړه د یوه پیپ له لارې راتلل. څومره چې د زړه غوښتل خوړلی به دې شول، خو خوند به یې ډېر بد و. که د خوندور خواړه غوښتل، نو دا مهمه وه چې په اونۍ کې به ته اول مقام ځان ته راوړې. د سزا د ورځې بندیان به په یوه سکرین کې ښکاره کېدل چې دوی ته به د ژوندي پاتې کېدو لپاره یو وړوکی هیله ورکول کېده. یو ورځ ناڅاپه زندان د سزا شمېرنه بیا وکړه، او د ټولو سزا دوه چنده شوه. هر څوک حیران شول، خو ساتونکو هیڅ چاته د فکر کولو اجازه ورنه کړه. بیا د غږ خپرونکي سپیکر له لارې اعلان وشو چې ټول باید د 10 ثانیو دننه خپلو خوب ځایونو ته لاړ شي، که نه نو له ځمکې نه به برېښنا پرېښودل شي. کله چې سور څراغ روښانه شو، که څوک له خوب ځای نه بهر و، هغه به مړ شي. له همدې امله هیڅ چاته د زندان د دروازې اړتیا نه وه. دا زندان 7 پلونه درلودل او د سمندر په منځ کې جوړ شوی و. هر پل له بل سره وصل و، خو بندیانو نه شوی کولی چې یو له بل سره خبرې وکړي، یوازې اشاره به یې کوله. نوی بندي هیڅ نه پوهېده، نو ځان یې کار ته ورکړ او ورو ورو یې د ماشین چلول زده کړه. ناظر به تل ویل یوازې یوه ورځ پاتې ده، اول مقام راوړل ضروري دی. بیا یوه بندي د خفګان له امله ځان وواژه. هیڅ چا ته پروا نه وه. ټولو ته دا اندېښنه وه چې اوس یو نفر کم شو، نو کار به ناوخته شي او دا به سزا ولري. د 3 نمبر ماشین کارکوونکي په 4 نمبر ته رالوېدلي وه. ټولو هڅه وکړه چې ژر کار وکړي، خو هغه کس چې له پیله یې د تېښتې فکر درلود، تل به یې د تشناب پر وخت د خوراک پیپ پرې کولو هڅه کوله. په همدې وخت کې نوي بندیان راوستل شول، او هماغه کس یوه خبره درک کړه. ساتونکي بوټونه نه لرله، خو بیا هم برېښنا پر هغه اثر ونه کړ. دا معنا درلوده چې هغه ځای له برېښنا سره نه دی وصل. نو په ذهن کې یو پلان جوړ شو. هلته به ساتونکي ووژني او له هغه څخه به وسله واخلي او وبتښتي. خو ده ته معلومه وه چې دا کار یوازې نسي کېدلی. ټول بندیان باید د ده سره یو ځای شي. ژر یې په کار کې ښه والی راغلی او د ده ډله لومړي نمبر ته ورسېده. دا ځل د برېښنا له سزا څخه خلاص شول. بیا چا وویل چې په 2م پل کې ډېر څه ترسره شوي دي. ټول 500 بندیان د برېښنا له لارې وژل شوي دي. د همدې لپاره هغه ورځ برېښنا هم لنډمهاله بنده شوه. ناظر ته هم شک پیدا شو چې څه روان دي، خو ده وویل تر څو څه یقیني نه وي، تر هغې کار ته دوام ورکوي. بیا یو زوړ سړی چې بندي و د ستړیا له امله پر مځکه ولوېدی. ډاکټر راوستل شو چې هغه هم یو بندي و. هغه وویل دا زوړ سړی به نور ژوندی پاتې نه شي، ځکه چې دلته هیڅ بندي ژوندی له زندانه نه دی وتلی.